سلامونه دوستانو، امید ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، دنیا ډیره زیاته ترقی کړې ده او دنیا ډیره مخکې تللې ده، خو په دنیا کې یو څیز لانچ شوی دی چې هغې ته ویل کېږي آرټیفیشل انټیلیجنټ یعنی AI. اوس دوستانو دا AI داسې څیز، آیا AI زموږ ژوند بدلولی شي؟ آیا زما د سټوډنټ، زما د کنټینټ کریټر، زما د کاروبار، او آیا AI زما د مستقبل تباهي ده که نه AI زما د ژوند د بدلولو یو ذریعه ده؟ دوستانو یاد ساتئ، کله چې په دنیا کې انقلاب یا بدلون راځي، نو په دې بدلون سره ډیر زیات خلک مخې ته لاړ شي او ډیر زیات غټ خلک یا ډیر هغه مضبوط خلک په دې انقلاب کې تباه او برباد شي. اوس په دې انقلاب کې هغه خلک کامیابیږي کم خلک چې د دنیا د بدلون یا د انقلاب سره ځان وتړي او راتلونکي ژوند لپاره هغې تیاری وکړي. لکه مطلب د هغه انقلاب چې په دنیا کې راشي، د هغې انقلاب لپاره هغې تیار وي، نو هغه په دې انقلاب کې کامیاب شي. اوس غټ خلک هغه په دې انقلاب کې تباه او برباد شي. د هغې وجه دا ده چې هغه د دې انقلاب یعنی راتلونکی چې کوم څیز دی د هغه لپاره تیار نه وي، یا هغه ته دا مذاق ښکاري، یا هغه دا سیریس نه اخلي، نو په هغه وجه باندې هغه تباه او برباد شي. اوس AI ده، نو AI باندې د دنیا هر یو شعبه، د دنیا هر یو کاروبار او د دنیا د ټولو نه ذهین خلک چې کوم دی نو په دې کار کوي، د دنیا په هر شعبه کې AI انوالو ده. اوس که ته وایې چې زه AI نه زده کوم، په AI کار نه کوم، نو د دنیا په هر یو شعبه کې ستا دپاره ځای نشته. ولې چې خلک کوشش کوي چې په راتلونکي دور کې د دنیا تمام تر کاروبارونه، د دنیا هر یو څیز دا AI کنټرول کوي او هر یو څیز په خپله باندې کیږي. نو اوس تاسو سوچ وکړئ چې آیا موږ دپاره AI ضروري ده که نه زموږ دپاره AI نه ده؟ اوس به زموږ مستقبل د AI سره جوړیږي که تباه کیږي به؟ نو یاد ساتئ، که چېرې ستا سره د AI سکیلز وي، ته په AI باندې پوهیږي، نو راتلونکی وخت ستا دپاره دی. هر یو کامیابي او هر یو سړی، هر یو کس به راځي او ستا په قدمونو باندې به سملي. ولې چې ته د AI ماهر یې، نو ته د AI په دې دور کې مخې ته تللی شي. اوس دوستانو په دې وخت کې هغه کسان مونږ ولیدل کوم چې په AI باندې ډیره ټکه پکه کار شروع کړی دی. ما ذاتي زه به درته دا ووایم چې ما ډیر داسې کسان ولیدل چې هغوی AI باندې چوټه پوټه کارونه شروع کړي او نن سبا هغوی ټاپ یعنی کم چې د دنیا هغه سکسیس دی، نو هغه ورته مونږ ویلی شو چې هغوی سره ډیره زیاته پیسه ده او هغه مقام ته رسېدلي دي کوم مقام ته چې ما ته نشو رسېدی. ولې چې هغوی په وخت باندې په AI باندې کار شروع کړی دی. او داسې کار هم نه لکه اوس که مونږ تاسو وګورو، نو په AI باندې مونږ صرف ویډیوز جوړو، کلونینګ جوړو، فني کلیپس جوړو، دا هم بهترین څیز دی. خو نه، زمونږ دپاره هغه څیز پکار دی چې کوم زمونږ مقصد دی او کوم مونږ کامیابۍ ته رسولی شي. نو اوس دوستانو مونږ به خپل ځانونه او د دنیا سره به مقابله مونږ په AI باندې کوو، او دا به داسې کوو چې مونږ به د AI ډیپ سکیلز زده کوو. د AI چیټ بورډز به مونږ استعمالو. په AI چې کوم کوډینګز دي، د AI ته به دننه ننوځو او د دې چې کوم اهم چیټ بورډز دي په دې کې به مونږ کار کوو، او د دې اهم کی پوینټس چې کوم دي نو په دې باندې به مونږ کار کوو، په دې باندې به مونږ ځان پوهه کوو چې مونږ به د AI نه څنګه پیدا اخلو. لکه زه به په کور کې کینم، په دې موبایل کې به زه پیسې ګټم، د AI په تھرو باندې بالکل دا کار چې کوم دی دا کنفرم دی، دا زه کولی شم. که ته وایې چې زما کاروبار دی زه نشم کولی یا تنګ یم، نو د دې دپاره هم ته د AI استعمال کولی شي او دا خپل کاروبار په AI باندې چلولی شي. اوس دوستانو هر یو فیلډ کې AI انوال دی. که ته سټوډنټ یې، دا ویډیو ستا دپاره د کنټینټ کریټر یې، کاروباري یا د دنیا په هره شعبه کې دا ویډیو ستا دپاره ده، او په دې ویډیو کې ته خپل مستقبل بدلولی شي. دوستانو د AI دپاره د چې کوم سکیلز دي دا به اوس مونږ زده کوو څنګه. د دې دپاره په دنیا کې ډیر ډیولپمنټ روان دی او ډیر های لیول کې د دې چې کوم سبقونه دي هغه ښودلی کېږي. خو چونکې زموږ پاکستان یا افغانستان یا په دې نورو کنټریز کې د AI چې کوم سکیلز دي نو دا په داسې طریقو باندې نه ښودلی کېږي لکه څنګه چې په هغه طریقو کې دا سکیلز زده کولی کېږي او ښودلی کېږي. نو اوس مونږ ته پکار دی چې مونږ په AI کې خپل ډیپ ریسرچ شروع کړو، د AI چیټ بورډز وګورو، د AI ټولز وګورو، د دې ټول صحیح استعمال وکړو، نو ګوره چې راتلونکی وخت تاسو څنګه کامیاب وي. نو د دې لپاره دوستانو زما یو کوشش دی چې زه د خپلو پښتنو وروڼو دپاره په ساده او په پښتو ژبه کې د AI چې کوم پوره کورس دی دا پری اپلوډ کوم په خپل یوټیوب چینل باندې، چې AI داسې څیز AI باندې مونږ کار څنګه کوو، چیټ بورډ څه دي، د AI چې کوم چیټ بورډ دي دا څه دي، دا کار څنګه کوي. دې سره سره د AI چې څومره ټولز دي دا کار څه کوي، او په هر یو ټول باندې به مونږ ډیپ ویډیو جوړو، او د AI چې څومره نالج دی نو زه درته دا پری اپلوډ کوم، او ان
شاء الله تاسو ته به د دې نه ډېره فایده ورسیږي. ګارانټي در کومه چې د چا کاروبارونه یې په هر یو پیډ کې د دې کورس د کتلو نه بعد به ان شاء الله تعالی چې تاسو په خپل فیلډ کې دومره ماهره شئ چې تاسو په هغه کې به سکسیس هم شئ او ډېر زر تر زره به تاسو پیسې هم ګټئ او د دنیا هغه کارونه چې کوم انسان نشي کولی یا ته نشي کولی ستا لپاره مشکل دي نو په اے آی په ترو باندې به موږ هغه کارونه کوو او هغه خپل مشکلات به حل کوو. استعمال به د اے آی زما او ستا به لږ ټیم ضایع کیږي خو هغه ټیم به موږ ته دومره قیمتي شي او د هغه ټیم د وجې نه به زموږ مستقبل او راتلونکی نسل به زموږ ډېر زیات قیمتي شي. نو دوستانو دا د اے آی انټروډکشن او په دې کې ما تاسو ته وښو چې لکه په اے آی نه بغیر زموږ ژوند چې کوم دی نو دا مشکل دی. د اے آی موږ ته ضرورت نشته بلکې زموږ اے آی ته ضرورت دی چې موږ اے آی زده کړو نو موږ به خپل هر یو کاروبار په اے آی باندې کوو او موږ به د اے آی د ترو هغه کارونه کوو چې کوم موږ ته مشکل دی او موږ نشو کولی. نو ان شاء الله تعالی زر تر زر به موږ خپل کورس اپلوډ کوو. په دې کورس کې به تاسو زه پوره پوهه کوم چې اے آی داسې څیز او دا استعمالیږي څنګه او موږ به په دې باندې کم غټ کارونه او کم خپل میشنز کوو. نو ان شاء الله تعالی ډیر زر به زموږ هر یو ویډیو اپلوډ کیږي په دې چینل باندې. دا چینل سبسکرایب کړئ چې ویډیو د باندې خلک لیدلی ویډیو لایک کړئ. کوشش وکړئ چې د خپل ملګرو سره دا ویډیو ضرور شریک کړئ ولې چې هغه خلک هم دې ته راشي چې کوم د اے آی په فیلډ کې مخې ته تلل غواړي او اے آی زده کول غواړي. خاص کر سټوډنټس لپاره دا ویډیو ډیره لازمي ده او دا کورس د هر یو کس لپاره ډیر زیات امپورټنټ دی او ستاسو ژوند د دې کورس سره به ان شاء الله تعالی بدلیږي.